بسم الله الرحمن الرحیم. هر کله چې فارغ شو د اسماء ظروفنا چې ظروف زمان او مکانو، نو فرمای هفتم اسماء کنایات. دا هم نه دی ویلي کنه. وم قسم د اسم غیر متمکن اسماء کنایات دی. کنایات جمع د کنایتون دا په لغت کې پټوالی توای او په اصطلاح کې ما استتر المراد منه، هغه چې مرادی پټوي، هغه چې مرادی پټوي. پښتو کې مداشته کا الکه پرون فلانه راغلو، نو ما و دا به پویږو، تاسو باندې پویږئ. ازشته کنهشته هغه راته ویل، نو نورو خلکو نه پټ شو، خو ما وته پوه شو. نو دیتا کنایه وای. نو لغت کې پټوالی ته وای، په اصطلاح کې ما استتر المراد منه، هغه چې مرادی پټوي، هغه چې مرادی پټوي. دلته خو صرف یو قسم راوړي چې هغه مبني دي، خو ته به داسې ووایې چې کنایات په دوه قسمه دي، یو معرب او بل مبني. معرب بحث نه کوي لکه فلان فلانة وغیره وغیره، د هغې ذکر دلته نه کوي، دلته د مبنیو ذکر کوي. نو فرمای چون مثلا کم کذا، کم کذا کنایت از عدد، دا کنایه راځي د شمار نه. وکیت وزیت کنایت از حدیث، او کیت او زیت راځي کنایه د خبرو نه. کنایه لکه کله خبرو کې می کنه تا ته څوک ته سړي وته ما وته جواب درکم، ما دا ورته ویل، نو دا باندې تاسو پوه شئ. دا نور خلک نه پوهیږي او مخاطب سره به د خپل شفر وي. پوه شئ. نو بس دا ستاسو نوی سبق دی. لفظي معنی ته بیا واقع دی. هفتم اسماء کنایات وم قسم د اسم غیر متمکن اسماء کنایات دی. چون مثلا کم کذا کنایت از عدد، دا کنایه راځي د شمار نه. وکیت و زیت او بلکیت او زیت کنایت از حدیث، دا کنایه راځي د خبرو نه. تفصیل د مقام هغه دا دی چې کم کذا دا دواړه د عدد مبهم د پاره راځي. کم او کذا د چا د پاره راځي؟ عدد مبهم معنی پټ شمار د پاره راځي، خو پټ شمار د پاره. دا کم په دوه قسمه لري. یو دا کم په څو قسمه لري؟ کم استفهامی او بل کم خبری. کم استفهامی، کم خبری. د کم استفهامی مثال لکتان سوک تپوسو کی کم درهمن عندک، کم درهمن تا سره څومره روپۍ دي. نو کم دلته کم دی، کمی استفهامی. د دې او د کمی خبری فرق دا دی چې د کمی استفهامی تمیز به منصوب وي، زور به ورکړی شوی. کم درهمن، وګورئ درهمن دا کم دی، کم استفهامی دی. کم درهمن عندک تا سره څومره روپۍ دي. ته به ورته وایې چې عندي کذا و کذا، ما سره دومره روپۍ. دویم کمی خبری. دویم کمی خبری دا د عدد مبهم د خبر د پاره راځي. لکه ته کم مال انفقته، کم مال انفقت، ما دومره مال خرج کړی دی، ما دومره مال خرج کړی دی.
د کم استفهامي او کم خبري ترمنځ فرق د کم استفهامي تمیز به منصوب وي او د کم خبري تمیز به مجرور وي. کم مالن خبره پوه شو کنه شو یو کم استفهامي شو بل کم خبري شي. دا کم استفهامي ځکه مبني دی چې متضمن دی معنا د حرف استفهام لره. حرف خو مبني ونو دا هم څه شو مبني شو. او هر چې کمی خبري دی دا حمل کړی شوی دی په کمی استفهامي. دا حمل کړی شوی دی په کمی استفهامي یعنی دا په هغې قیاس کړی شوی دی. دې کمی خبري چې ځان ته وکتل چې زه خو بعینه د کمی استفهامي په شان تیمه نو چې هغه مبني وزلې هم څه شمه مبني شمه. نو کم استفهامي ولی مبني دی مولانا ځکه چې متضمن دی معنا د حرف استفهام لره. حرف مبني ونو دام مبني شو. کمی خبري ولی مبني دی دا رایخ کله طالب کمی خبري ولی مبني دی ځکه دا حمل کړی شوی دی په چا باندې په کمی استفهامي باندې. ذهن تراله خبره د کم پسې بیا قضا وکنه کم قضا دا قضا صرف خبری راځي استفهامي قضا صرف خبری راځي استفهامي ناراضي. لکه تو سوي چې عندي كذا رجلا عندي كذا ما سره دمر سړی دي ما سره دمر سړی دي. دا قضا ولی مبني دی ځکه چې د دې وضع په شان د حرف ده. د دې وضع ای کذا کعلا علا حرف دی کنه دی نو قضا په شان د علا دی کنه دی. باو تاو کاف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من عدافي عن علا وګوره علا حرف جر دی کنه نو کذا هم د دې وضع په شان د علا ده. نو علا خو حرف مبني ونو کذا هم څه شو مبني شو. کې تو زیته به پرېږدم چې تاسو یې چې را باندې زیات نشي. حاصل د نن سبق دا یو ځل ویم به درته نه ویم. بل قسم اوم قسم د اسم غیر متمکن اغا اسماء کنایات دی. کنایات جمع د کنایتون دا. کنایا په لغت کې پټوالی توای په اصطلاح کې ما استتر المراد منه اے مستتر المراد منه اغا چې مراد پټوي. اسماء کنایه په دوه قسمه ده یو کم دی او بل څه دی قضا دی. نه اسماء کنایه په دوه قسمه ده یو معرب او بل دلته د معرب بحث نه کوي د چا کوي د مبني کوي. نو وسراش اسماء کنایت یو کم قضا ده او بلکې توزیع ته ده. کم قضا د عدد مبهم د پار راځي او کې توزیع ته د حدیث مبهم د پار راځي. څه د پاره یاد شو کم قضا کنایه د عدد ناراضي او کې توزیع ته کنایه د حدیث ناراضي. حدیث منه خبره هغه سبب یو راشه اوس دې کم ته دا کم په دوه قسمه دی یو کم استفهامي بل کم درهمن عندك تاسو رسول روپۍ دي دا کم دی کم استفهامي او بل کم خبري دی عندي دا کم درهمن عندك او کم مال انفقته ما دمر مال لګولې دی کم مال انفقته ما دمر مال لګو. د کم استفهامي او خبري ترمنځ فرق دا دی چې تمیز د کم استفهامي به منصوب وي او تمیز د کم خبري به مجرور وي. په دې پوه شئ. کم استفهامي ځکه مبني دی چې متضمن دی معنا د حرف استفهام لره او کم خبري ځکه مبني دی چې دا حمل له په کم استفهامي باندې. بل قضا دی عندي كذا رجلا ما سره دمر سړی دي. قضا صرف خبري راځي. قضا صرف
خبر دی وجه د بنا د دې دا د چې د دې وضع پشان د وضع د حرف دا د دې وضع پشان د وجه چې هغه علا دی کذا کعلا. نو دا دې نو سبق شو مولانا